دې چې زه سترګې ګورم زه یارېږم زه یارېږم سترګې وجنګوي داسې تا امرود کتل کچا امرود هغه چې څنګه کچا امرود سترګې چې کچا امرود په شانتې دي او مای ګډنس دا څه درته وي ځانځې داسې دي که نه دي هغسې هغه شنه نه دی شنه شنه بلکل هغسې سترګې دي زرت خان لایف ته شکیله واوره څومره صفتې درته وکړو وایي ډېرې شنې سترګې دي ډېرې خمارې خمارې وایي چې راوګورې نه مړه خمارې بچیه صفات یې راوړو په ایمان صفت یې درته وکړو ګوره ښه ویډیو د راغلی دا فیسبوک کې فیسبوک کې نه دا چې بره یوټیوب کې ولیکه سندل خټک ټول شکیل خان زیرت خان سندل خټک راځي زړه کې پې ګرانې زما چې کومې ښه خبرې وې یوټیوب کې هغه ټول لاندې لاړلې یا موږ چې کوم ګیمونه کوو هغه ټول بره راغلو نه هغه ما چې درته ویلي دي چې ته خو به په پیله شپې ما خبیره کې دومره نوکار دي سم نو دغه هغه ویډیو تا لیدلې ده بس ډېرې ویډیوګانې دي چې موږ وله راغلي دي نو الله د خیر هغه ویډیو ما لا بله ورځ راله مخې له 9 میلیون خلکو شیر کړی وه پوه شوې 1 میلیون په فیسبوک کې لایک نه ګران خو یې په زړه کې پې ګران او په خوله باندې نه شکیله نه زما ته پوسټ خلک کلی کې کوي شکیل کې څه کوم لیوانی زړه کې درته هزار کوي او په خوله نه سندل خبره واوره وروسته یا دا وړکي چې ما سره غلې وه که نه د دې هغه ویډیو ما وایرل شوي وه که خیال دې کړی هغه ما ته یې ویل ستا خو داسې خته دي عورت کې جیسا مال چلو ٹھیک ہے وہ صحیح ہے هغه ویډیو وایرل شوی دا ځکه وسیریږي نه راځي خواله دا وګورم څنګه یوټیوب کلاس کې نو موږ راشو څنګه ویډیو کلاس کې اوس نن دا راغلو مسعود راغلو شکیل پارت 1 سندل خټک پارت 2 دا دویم موږ د بیا به دریام زما امیر لیاقت ودا والا راغله ده دریم بیا زما چینل والا دا وسلرام بیا زما امیر لیاقت والا راغلی دی ډانس والا بیا وقار زکا راغلی دی بیا زه تیاریم بیا بل شک رشید بیا ته راغلی بیا زما شو راغلو ټول وقار زکا سره پیژنې سندل هغه پیژنم هغه دلته زه پرېږدی ښه وقار زکا خو پې دغه لګولی وصال خان زه وقار زکا خو په دې باندې مار خوړلی مار یې ته باندې خوړلی وقار زکا شکیله دی وقار زکا کیسې درته وکوم بیا په دلته و چېرته امریکې کې دلته راغلی او ګرځېده په روټونو ها په روټونو ګرځېده بیا زور څه ماړه ورکې کا سړیا دا خلک بس دی چې کامیاب شي پوه شو مخکې منډې وایي ماړه دلته څوک پیژني نه په روټونو باندې ګرځېده په روټونو باندې ګرځېده بیا ورسره سلام دعا موږ ورسره وکوئ ها بس څه به ووایو بیا لاړ مشهور بیا لاړ هغه بل کار یې کوه هغه دلته بل کار ته راغلی و ولې ګرم و سندل دا خو ته ګوتې کې پات شوی چې خرڅه کړې نه دا خو ډېره رات سړی دی دومره ټکې ټکر نشته چې ما خرڅه کې خو اجازه که چېرته خرڅېږي چې یوه دوی زه ښه خرڅې کوم شکیله واوره بس ته خلاص یې بیا چې زه څه کوم خو څو بیا خرڅې 1 کروڑ باندې 2 کروڑ باندې داسې 1 کروڑ سړی والے نه مزدوري خو به کوي کنه دا خو مزدوري نه کوي وای چې 1 کروڑ کې زه زندگی ول نه تیرم کته جنه خاله 1 کروڑ بناو ورته 1 کروڑ باندې زه خيستا ورته چې 1 کروڑ باندې زه خيستا زندگی وای आवाज ول نه تیرم خبره وره مړ سنتل 1 کروڑ پیدا پوښتنه څنګه واره راواله چې بس د خیره سره مکه تاسو پاره خیر خرسيږي ټب
टेम्पोरे खर्चेगी नसीम संग है नसीमा नसीम आज तो परचेजिंग करो यार वही चे लग टेम दी पर खर्चेगी दस्तार डबल टेप का डबल टेप ज़ारत खान लाइव राहुल माता वही चे राशा गेम था वारशा दखला वारशा زکه باب مخیله تخم راشه کنه لایو تول ناراضي پکار خو ده. ناستیم په کار د شکیل سره گیم جنگه ما سا گیم کوي مانا خو زه گیم لا نه مساس کدھر ہو؟ کنه بیګا د نسیم سره کدھر گیم ہو؟ جنگه سندل دا ګوري نه هغه بامینی پام آوا. دا ګوري دا مودان کوم لا گیم ها هغه یو گاډه وته ولاړ ده بس خالی شو لاګیا ده پوښ دا بلډینګ امرانی ولا ده پوښ خلکو لم دومره کورونه جوړ کړ خپل هم یو کور جوړ کړ بس دا خبر دی کنه خو چې دو غبرو تلاړ شنو بیا خفقیګو کنه او کنه زکار کې مزړګو راځي زکار کې ما او شپې ز گیم راځم بس یو جپټا هوا بیا لاړ شم غب ما بولګو سندل ته ډېره خسته یې زما خوښه یې ښه منګ والے دلته بخره کانچی کو ګسټي بکانچی کو نو چې خوښه دی نو له پرچیزینګ وکړه که نه پرچیزینګ کوه چې خوښه دی یم شیر مې رول هلته کې بس شیر. دی څو ورته شیرونه؟ وایه دونه غټې بس دی شیر بس یو شیرونه نه څه وای چې غاټه غاټه پاته نشته خټې ګټې غاټه غاټه خټې مننه ګټې نسیمه پوی نشم بیگا دې څه چل شوی بیگا خپا وی ډیر زیاته شاجی ویلکم بس خفام کنه لک شانته کله کله سړی خفه وي کنه ها مالا خو زیباله ظالم ټول شپه خو جانزیب تاسو سره بل موبایل شته نو وګوره زیرت خان لایو ناشته کنه د ناست زیرت خان ماله لای برازي خو چې ته پکوچی کې نه وته چې ته په دکی हाँ सर हर टाइम बुढ़ाई भी करना ना बुढ़ाई दीवार जगह ना शिराट लाई शाहजी कैसे हैं आप कल तो आप आए और इमरजेंसी में चले भी गए زیرت وائی خان فائی خلای کنیکټ پی آر وا अच्छा بیگا د صحیح گیم کوم دا زر کسان نه ته زړګو صحیح گیم وسکوم ها सही पनिशमेंट गेम बुक हो सही شو صحیح دا صحیح گیم د سکوم جمعې شپه ده ओके दा ها وا جمعې په شپې ز پاره ما خاص صحیح ریډي बस सही شو ها وا ځان تیار کا خاص مت او وچ زیارت خان باندې ز سو کما داسې پنیشمنت راته وخی چې دا خوند واخلو غنه زیارت خان باندې مڅو کړو هغه د څشتانه دی هغه کې هغه وخت چې زه ډیته شم مراله کا ټول. درو جانټو سستی می مراله نه دا ټول. دیتا شو هغه ته زه بس دا پنیشمنت ورکوم چې ته وایې چې زه ډیته شوم نه اوس دیتا کیږي اوس بیخي دیتا کیږي اوس پس وردانګه اوس ته پتہ ګاټي نه. ماته پته ده چې کم پاور هغه कमीज اوس उतरवाओ شوی دی कमीज नहीं उतारता कमीज फाड़ता है संगल जिंदाबाद سندل زنده‌باد څنګه له جوړا کړم خافرین خطاب زنده‌باد خطاب مړه ډیر خالق ته کنا چې تا ته رایف راضی تا ته سپورټ کوي ما ته راضی ما ته کوي زیارت خان ته کوي ټول هیڅوک نه خفه کوي ټول ته سپورټ کوي یاره خطاب حقیقت کې خور کې دا بات نه ده یار ډیر ډیر نرم ذات دی خده ورکه. ډیر ذات نر ته کنا وا زیارت خان مونږ ته ډیر سپورټ کوي الله دې آباد لري انشاءالله آمین 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 ها هغه وایي چې شکیل زنده‌باد څوک وایي چې شکیل مانه نه زړګو الله آباد لرم خطاب وایي خطاب مانه نه زړګا الله دې آباد لرم انشاءالله اوس خبره وره سندل تلاړه شګیم مو کو زبدا گاډه خالی کب صحیح ده زه صحیح ده اوکې ده او ته گیم کوه اوکې راغلی. اوکې جانزیبه اوکې څنګه سیده شو
اوکې دا اوکې مننه اوکې مام مدر نوړي پسر ډولۍ کې ته جاړې یاره زیارت خان چا سره لګیا دی خطاب لږ زیارت خان ته به ووایي چې سندل د غواړي ځکه چې زما بل موبایل نه زه لایو نشم تلای سیم مې بدل دی نو دلته نه زه نشم ورته وایي زیارت خان ته ووایي چې سندل د غواړي